خپای نکړه د الله لخوا تحفه دا روژه د زنګ وهلو زړو مینځلو ته چې نه دا روژه د زنګ وهلو زړو مینځلو ته چې نه دا روژه خپای نکړه د الله لخوا تحفه دا روژه د زنګ وهلو زړو مینځلو ته چې نه دا روژه د زنګ وهلو زړو مینځلو ته چې نه دا روژه شپ اخلاص باندې الله ته توبه ګار شي ورونو شپ اخلاص باندې الله ته توبه ګار شي ورونو د ګناهونو مغفرت یو مقدر روژه د ګناهونو مغفرت یو مقدر روژه خپای نکړه د الله لخوا تحفه دا روژه د زنګ وهلو زړو مینځلو ته چې نه دا روژه د زنګ وهلو زړو مینځلو ته چې نه دا روژه څه د بښنې د رحمت او د غفران میاشته ده څه د بښنې د رحمت او د غفران میاشته ده له ټولو میاشتو نه بهتره ده خوږه ده روژه له ټولو میاشتو نه بهتره ده خوږه ده روژه خپای نکړه د الله لخوا تحفه دا روژه د زنګ وهلو زړو مینځلو ته چې نه دا روژه د زنګ وهلو زړو مینځلو ته چې نه دا روژه د یتیمانو او کونډیانو پکې خیال وساتئ د یتیمانو او کونډیانو پکې خیال وساتئ د ثوابونو رحمتونو خزانه ده روژه د ثوابونو رحمتونو خزانه ده روژه خپای نکړه د الله لخوا تحفه دا روژه د زنګ وهلو زړو مینځلو ته چې نه دا روژه د زنګ وهلو زړو مینځلو ته چې نه دا روژه د رب ذکرونه پکې څومره ډېر خوندونه کوي د رب ذکرونه پکې څومره ډېر خوندونه کوي د خدای د رحم نعمتو څخه حصه ده روژه د خدای د رحم نعمتو څخه حصه ده روژه خپای نکړه د الله لخوا تحفه دا روژه د زنګ وهلو زړو مینځلو ته چې نه دا روژه د زنګ وهلو زړو مینځلو ته چې نه دا روژه په شیطانانو وی اورونه خدای تړلي وي ټول په شیطانانو وی اورونه خدای تړلي وي ټول له شیطانانو څخه خلاصه ده د مدار روژه له شیطانانو څخه خلاصه ده د